کابل کې د زیاتېدونکو ناکراریو تر شا څه دي؟ سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. پلازمینه کابل کې ډېرېدونکو ناامنۍ او اندېښنې راپارولې دي. د افغان پلازمینې کابل په بېلابېلو برخو کې 3 چاودنې او امنیتي پیښې شوې دي. کورنۍ چارو وزارت وایي د ښار په 15 او 5 امنیتي حوزو کې چاودنو مرګ ژوبلې هم اړولي. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې لومړۍ چاودنه سهار 6:30 بجې 7 حوزې اړوند چهلستون کې پر کورلا ډوله موټر شوی چې په ترڅ کې یو تن وژل شوی او د ولسي ګړي په ګډون 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. د غراض د ملي دفاع وزارت د لوجستیک برخې او ډګروال د کابل ښار په کتینو سیمه کې ناڅرګند وسلوال خپل موټر چلونکي سره یو ځای په ډزو وژلی. د غراض د 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لارې کې هم د پولیسو پر یو رنجر موټر چاودنه شوې چې 2 کسان یې ټپیان کړي دي. په کابل کې پرله پسې پیښو ولسي اندېښنې راپارولي او ځینو سره یې د نوي کلونو پیښو د بیا تکرارېدو ویره پیدا کړې ده. د کورنیو چارو وزارت یوه پخواني جنرال طاهر یرغل دویچویله ته وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په کابل ښار راکټي بریدونه وشول. چارواکو ترې عبرت وانخیست. نوموړی زیاتوي اوس زه په ډاډ سره ویلی شم چې د کابل ټولې ولسوالۍ ناامنې دي. د غراض د جنایي پیښو ګراف هم ورځ تر بلې مخ پورته ځي. موږ ته شک پیدا شي چې حکومت اوس عبرت نه اخلي. په هماغه ډول په امنیتي حوزو کې بېکفایت او غیر مسلکي کسان په دنده ماري. سره له دې چې په کابل کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د جنرال یرغل په باور کای طالبان پر حکومت د فشارونو ډېرولو په موخه دغه ډول مرموزو بریدونو ته دوام ورکوي. استخباراتي کمزوری پر حکومت یوه ستره نیوکه دا هم ده چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو په شتون کې وسلوال ډېر په اسانۍ د ښار په زړه او نورو برخو کې وسلوال فعالیتونه کوي. د ولسي جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون غړی غلام ولی افغان دویچویله ته وویل پیښې زیاتې شوي دي. زما په نظر د دې یوه عمده او اساسي علت زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونو له خپلو اپراتیفي امکاناتو څخه په سمه توګه استفاده نه کول دي. په دې خاطر چې له ولسونو سره یې کار نه دی کړی، په سیمه کې خلکو ته لاسرسی نه لري او د دښمن له اهدافو نه خبره دي. هغه افغان چې په جګړیز ډګر کې هم پراخه تجربه لري زیاتوي چې اوس مهال افغانستان له یوې استخباراتي جګړې سره مخ دی چې د دې برخې چارواکي باید ورته تګلاره ولري. د حکومت اقدام کابل کې د امنیتي پیښو د ډېرېدو سره سره د حکومت یو اقدام دا دی چې د یو شمېر امنیتي حوزو چارواکي له دندو لرې کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي د کابل ښار د 14 او 18 امنیتي حوزې امرین او د یادو حوزو 14 تنه منصوبین د زمري په 28مه د وظیفوي ناغېړۍ له امله له دندو ګوښه او څېړنو ته ورپېژندل شوي دي. یاده پرېکړه د زمري په 28مه د توغندیو بریدونو په تړاو د څېړونکي هیئت له لورې شوې ده. خو یا د امنیتي چارواکو له دندې په لرې کولو سره امنیتي وضعیت کې ښه والی راځي. د کورنیو چارو وزارت پخواني چارواکي جنرال طاهر یرغل وویل په داسې عزل و نصب امنیت نه راځي. که دوامداره کنټرول نه وي، د مخابراتو او مکافاتو منظم سیستم نه وي، د وضعیت کابو کول امکان نه لري. جنرال یرغل د کابل له یوې امنیتي حوزې د ولسمشر غني او د هغه د لومړي مرستیال امرالله صالح د لیدنې مسئلې ته هم اشاره کوي چې ولسمشر باید له یوه ټیټوړي امنیتي مامور د چارو ارزونې پر ځای د مخ خرابېدونکي وضعیت پوښتنه د کورنۍ چارو له وزیر څخه وکړي. د سولې پر بهیر یې اغېز څه دی؟ کابل او نور ولایتونه داسې مهال د پرلهپسې ناکراریو شاهد دي چې تمه ده ډېر ژر د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړی غلام ولی افغان دویچویله ته وویل چې دوی په دغه موده کې د اوربند او یا هم لږ تر لږه د کام تمه درلوده. متاسفانه له دې خلکو له یوه سره هم افغاني فکر نشته. د سولې خبر روانې دي خو د تاوتریخوالي په اړه هیڅ خبره نشته. د پارلمان د دغه غړي وینا د جګړې ښکېلې غاړې د جګړو په پراخولو سره په راتلونکي دولتي واک کې د لا ډېرې ونډې اخیستو ته هڅه کوي. تر ګام په لویو بخښونکي خدای سپارم هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ ده.